د مسلمان لوري او بیا ته د پښتون لوري پښتون استاد خور او لور د سر وخت ته چې بچاو قتل کنا تابور لدا سر د دونلیز نشانه خو کنه وې زما عزت ته سپک قتل دي نن ستالور ټیک ټاک او ته قتل او ته په فخر کې دا غي د سر وخت په نظر راځي او ته په فخر کې واده دی او ټیکټر او ټرالو ډاټسن ته خزي خطلې دی او په دې بازارونو کې هغه د بے حیاي چغې وایي زه تاسو ته نشم ویلی په دې فیسبوک باندې الکان او جنکۍ ناس دي د دین او اسلام جرړې ورېبلې زه په دې نیم خفه چې دوی برباد دي خفه کېږم په دې چې زما دا نسلونه به برباد کی زما د حیادارې زنانه د سر نه به څادر کوز کی خفه په دې ما چې ما کوم بچي ته قرآن په لاس کې ورکړی دی د دې بچي د لاس نه به قرآن واخلي دا د بې حیایۍ آله به ورله په لاس کې ورکي ای دا زما بچی دا زما بچی دا خوری دا وراره دا زما کشر دا به برباد شي دا به برباد شي دا به د ګناهونو د شهوت په دلدل کې ډوب شي کنا الله به خفه شي محمد رسول الله به خفه شي کنا بس دغه فکر دی پرون راته چا یو ویډیو راولېږله ماته مولانا صاحب دا لږ وګوره په دې بیا لږ بیان وکړه ما وې زه به کومه به بیانوم تقریبا د 8 کالو ماشومه ډیر کم عمر دی کنه د 8 کالو ماشومه هغه فحش هغه بے حیا خلق هغه سره په فیسبوک باندې ناسته ده هغه د بے حیایي خبرې کوي چې زړه کې مې درد پیدا شي ما سره الفاظ نشته چې زه تاسو ته بیان کړم ستا ډېر کم عمر دی کنه دا د چا لور ده چې داسې کولاوې پرېښې ده دا د چا زوی دی چې په پردو ودونو کې ګډېږي او خلک دې ویډیوګانې کوي او د دین او اسلام جرړې م پې ورېبلې د حیا جنازې م پې وویستلې ای زموږ مدرسو ته نقصان ورسو زموږ جومات ته نقصان ورسو زموږ حیا عفت او ننګ او غیرت ته نقصان رسولی دی هغه ټیک ټاکر ته تپوس وکړو دوی ورته ټیک ټاکر وایي کنجر د هغه ډېر عزت دی چې څوک ډېر بې حیا دی چې څوک دین ته ډېر نقصان رسوي د هغه ډېر عزت دی هغه د هغه ماشومې نه تپوس کوي دا چلتا ته چا وښودو چې ته نن په موبایل باندې د داسې خلکو سره ناست یې که نه هغې ورته وی دا طریقه ما ته زما مشرې خور ښودلې ده کتاب سادہ رہے گی کب تک کبھی تو آغاز باب ہوگا जिन्हों ने बस्ती उजाड़ ढाली कभी तो उनका हिसाब होगा सुकूत सहरा में बसने वालों ज़रा रुतों का मिजाज समझो अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा मख के गोरा ची सकीगी وګوره په جمی کې د اوړي ماحول دی کله چې اعمالو کې سرکشي پیدا شي کنه کله چې اعمالو کې بغاوت پیدا شي کله چې د سترګو خیانت انتها ته ورسي کله چې لاس د بل مسلمان په ظلم کې مصروف شي کله چې خپې غلطو مجلسونو ته روان شي موسمونو کې بګړاو پیدا شي وګوره د جمعې په ماحول کې د اوړي ماحول جوړ دی صاحبه موږ یو مدرسې ته لاړو امتحان دپاره یو ذهین طالب علم ما ته د استادانو وی دا ډېر ذهین دی
هغه راوچت کړو. نو ما ورته وی بچیا زمنګ د پیغمبر سنم دی؟ نو ډیر ذهین دی او خاموش دی. استاد ورته ډیره غوسه وکړه خو ماشوم نوم وانه غیستلو. د وقفې ټیم شو. استاد ورته وی وقفې نه بعد چې راشي او تا د پیغمبر نامه وانه غیسته نو سزا به درکوم. زم حیران وم چې دومره ذهین ماشوم دی او دله د الله د نبي نامه نه ورځي. وقفې نه بعد چې راغی نو ما ورته وی بچیا زمونږ د پیغمبر سنم دی؟ ما ته وی مولانا صاحب زمونږ د پیغمبر نوم دی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. نو مې بچیا مخکې دی ولې نه وی؟ نو په جړا شو. وی مولانا صاحب د وقفې نه مخکې زما اودس نه و او زه بغیر اودسه د خپل پیغمبر نامه نه اخلمه. غټ سکرین لګېدلی دی او زه جومات کې ناست وم. نوي نوي قرآن شریفونه راوړل. وی مولانا صاحب دا جومات کې کېده طلبا به پکې سبق وی. نو ما چې وکتل لا خو نوي نوي و. نو ما تاسو پکې سبق نه وایې؟ تاسو خو مسلمانان یې که نه؟ که نه دا قرآن هم دې طلباو له په میراث کې ورکړی دی چې ګوتې ورنه وړئ بس موبایل کافي دی تکړه شئ. ټوله شپه د موبایل په بد نظرۍ کې تېره شوله. سار کې د جومات ویران پروت دی. چې ما داسې وکتل نوي قرآن شریفونه و. مې تاسو پکې سبق نه وایې؟ وی مولانا صاحب زما پلار نوی کور جوړ کا او موږ پکې غټ سکرین ولګاو. نو مور مې راته وی چې دا قرآن شریفونه جومات له ویسه بې ادبي ده. ننم ما یو جومات کې د قرآن شریفونو الماری را کولاو کړه جولاګانو پې جالې اچولي دي. بله ورځ موږ یو دوکان کې ملګرو میلمانه کړو. موږ سره به چیس کوي. څه نوجوانانو زموږ ملاقات لرالل. ما داسې کتل نو هغه دوکاندار سره یو قرآن شریف پروت و. داسې یو قرآن شریف زما مخې ته پروت و. ما چې قرآن شریف ته وکتل زړه کې مې درد پیدا شو. هغه نوجوانانو ته مې ټول راشئ دې خوا. چې ټول زما خواله راغلل ما موبایلونه راوباسئ. ټولو خپل خپل موبایلونه راوویستل که نه. ما ته وګورئ والله د الله په ذات مې د قسم وي د زړه د درد نه درته وایم ما په هغه موبایل باندې داسې ګوتې راښکلې که نه. دوړې پې نه وې والله دوړې پې نه وې. په سکرین باندې دوړه په نظر نه راځي. بیا مې قرآن راواخیسته چې داسې مې پې لاس راښکمئ دا وګورئ دا تاسو څنګه برداشت کوئ دا ګردونه. دا راواخلئ دا وفادار دی. دا د خپلې زندګۍ منشور وګرځوئ دا وفادار دی. ان الله يرفع بهذا الكتاب عزت پدې کې د دواړو جهانونو کامیابی پدې کې وفادار دومره دی. زنکدن کې مرګره قبر کې مرګره میزان کې مرګره پولیس رات کې مرګره جنت تبر صدر سره داخلي کی دومره وفادار دی کنا.